ځان ورته معرفي کړه. ما نوم فیض لامي دی، د ارغنداب ولسوالۍ اوسېم. ښه دلته څنګه راغلی؟ دلته په میله راغلی یم د یارانو. ښه دا څه ډول انډیوالان دې خوښېږي؟ باید ستا ملګري څه ډول عادتونه ولري؟ ژر خریلي باید یې خو باید ژر خریلي. څه ډول عادتونه باید دوی ولري؟ دوی باید دغه عادتونه ولري چې وروره جانه خالي شوقیان وي. بل دغه عادتونه ولري چې دغه د بابا چلم سم کړي. دلته څه شی ولېږي؟ دلته شان ولېږي ښه څه شي چرس ولېږي؟ د چرس بوی هم لري. نو ته خپل د چرس نشه هم کوې؟ و دغه یاران دي بس را سره دا به یې ټوله رامخته کړي. یا دوی سرخانه را سره وي بابا بس ویې کشي. تا په ځان باندې د بابا نوم ایښی دی؟ ښه یو زمزمه به د ځوانانو ته وکړي. څنګه زمزمه ورته وکړي؟ غزل یو ټپه تاسې ورته ویلی شئ ورته ویې خود په ټپې نه وای دا یاران زخمیان نه کړي زخمیان یې کړي. ټوله مسافر یې هم ګوري، د فیسبوک اکثریت ملګري یې ګوري، په زخمیان یې کړي چې ته دونه ښه ټپې ویلی شې دوی په زخمیان کوي بیخي زخمي. مینه د خدای و رسول شه د وی د نور مینې بې وفا پاته بسنه لاس چې په لاس د یاري راکوي وی پردی خونه یم خپل جانان راغلی یمه اختر ته بلا مې نه د دې چلم په اړه دې راته ووایه. دا خو شاید نه چین جوړ کړي نه هند جوړ کړي، درته جوړ چا کړي؟ دا چا کسې پرون دا ګرده یارانو موږ شاغه ته تللي وو بر مې دغه د سپین ږیري سره نیو دا چې پخوانی سپین ږیري وو هغه راکړي بس ولا ولواقه ما دغه چې معنا دغه کې بر ما یو څه تحفه ما هم ورکړه. ژوند لوی ارمان یې څه دی؟ د ژوند لوی ارمان یې څه دی؟ د ژوند لوی ارمان د واده اوله شپه. د ژوند تر ټولو لوی ارمان ونه د زړه حال درته وایم نو شي که نه کوزه لرې؟ واده دې کړی دی؟ یا نو ولور دې فاتح دی؟ اقتصادي مشکلات دي؟ یا بلا دغه خو بیخي لږ وخت یې کېږي د کوڅې د دې اختر ته یو جوړه موړه شی مې درته راوړي. څه شي تحفه درته راوړي؟ په څه شي ډېر خوشحاله شوې؟ هر شي خوشحاله یم. څه شي درته راوړي؟ څه شي درته راوړي؟ بلا شال ولا شال ولا د دې نشه څه وخت کوې؟ څه وخت دې نشه کوې؟ څه ګټه لري د دې نشه؟ هر وخت یې کوم بس ګټه ما خو سمې بس چې دا اوس ونه ومه دا د الله ګرده خورو چې ګوره معنا دی نه یې دماغ یې خراب یې بس دی یې بس نه دی دی باید دی دی باید یې څو کلن دی چې دا شروع کړې؟ دا به یو 8 کاله کېږي. ته به یو کار وکړې تا خو شروع کړي دا چرس، نور ځوانان د دې نشې په اړه څه نظر لري؟ هغه دا ځوانان دا ته لرم چې چمپلانګر سره کې وڅکي. ټولنه کې ټول ځوانان ټول منافع شي باید سره رواجي ګټه څوک وي هغه چې وي چې څوک نه وي هغه نه وي شامل نه دي ولې نه دی نو نور د پاره ستاره پاره څه دی؟ ستاره پاره څه دی؟ ستاره پاره څه دی؟ نور ځوانان دې هغه څه پیغام لري؟ دغه پیغام لرم چې دی بعد معنا وی غوړي معنا یې نسکی دغه بس دغه لاندې یو لوی ارمان خو دا و چې د واده اوله شپه. بل لوی ارمان دې څه دی؟ یو دغه بل ارمان لرم چې وروره جانه موږ تاسو په وطن کې ښه سوله راشي لکه اوس معنا ښه حال دی معنا ښه خوند کوي. اوس خو به چا نه درته ویل چې چیرې ځې چې شکایې یعنې ولې راته وایي درته ویل اوس حالات ښه دي که مخکني حالات سم وو؟ هغه بل حالات چې وو هغه بنډارونه یاران پکې کېدل هغه مې څه خوښ بنډارونه وو دا بیا اول په کرارۍ پر برابر کې د وسایي په برابر کې د یو ښه وضعیت په برابر کې دغه اوس بیا هم دا اوس حال خوښ دی.